له جنسي اړیکو وروسته هغه 5 شیان چې خاوند یې باید هیر نه کړي. ښځه او خاوند باید په داسې یوه اړیکه کې سره پاتې شي چې د دوی خپل کورني ژوند او همدا ډول یې د اولادونو ژوند خوږ او روښانه وي. که د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې د مجبوریت په اساس بې مینې او بې پاملرنې وي، نو له کم وخت وروسته یې کورنی ژوند تریخ او بې خونده کېږي. زیاتره نارینه له خپلو ښځو څخه یوازې د جنسي وسیلې او د جنسي غریزې په موخه استفاده کوي، چې دغه کړنه په کورني ژوند بدې اغېزې کوي او د ښځې لپاره د پریشانۍ، اندېښنو، ناهیلي او یوازیتوب سبب کېږي. هر خاوند ته پکار ده چې له جنسي اړیکو وروسته دغه 5 شیان په جدي ډول په فکر کې ونیسي. لومړی، له جنسي اړیکو وروسته خوب کول. ډېری نارینه داسې یو عادت لري چې د جنسي اړیکو له ترسره کولو وروسته په طبیعي ډول او یا هم په قصدي توګه خوب کوي. د جنسي اړیکو له ترسره کولو وړاندې لیوالتیا او له جنسي اړیکو وروسته د ښځې یوازې پرېښودل او په وړاندې یې بې پروایي کول د ښځې په روحي وضعیت باندې بدې اغېزې کوي او کورنی ژوند بې خونده کېږي. لکه څه ډول چې له جنسي اړیکو وړاندې د تحریک او د جنسي هڅونې توصیه کېږي، نو همدا ډول له جنسي اړیکو وروسته هم باید خبرې وشي، ښځه یوازې پرې نه ښودل شي. دویم، له جنسي اړیکو وروسته ټلویزیون کتل او یا هم موبایل کارول. ځینې خاوندان دا ستونزه هم لري چې له جنسي اړیکو وروسته غواړي یوازې پاتې شي او یا هم خپل ځان له یو بل څه سره بوخت کړي. له جنسي اړیکو وروسته ټلویزیون کتل او هم په موبایل کې بوختېدل هغه کړنې دي چې په ښځه باندې اغېزې منفي او د ځان په اړه د یو بې ارزښته انسان په ډول فکر کوي. دریم، د ځای بدلول. داسې هم کېږي چې خاوند د جنسي اړیکو له ترسره کولو وروسته ځای او کوټه بدلوي، بل راحت ځای ته ځي، خوب کوي او یا هم استراحت کوي. له جنسي اړیکو وروسته په فزیکي او روحي ډول لرېوالی د ښځې لپاره د سلګونو اندېښنو او ناهیلو لامل کېږي. څلورم، له جنسي اړیکو وروسته خبرې کول. هڅه دې وشي چې له جنسي اړیکو وروسته نږدې د نیم ساعت لپاره په کورني ژوند خبرې وشي. داسې یو چاپېریال باید رامنځته شي چې ښځه او خاوند له جنسي اړیکو پرته پکې په یو بل څه خبرې اترې ترسره کړي. له جنسي اړیکو وروسته له مېرمنې سره په کورني ژوند او یا هم د ورځې ژوند په نورو پیښو خبرې کول مېرمن ته د احساس ورکوي چې د خاوند لپاره په هر وخت کې د ګډ کورني ژوند یو ارزښت لرونکی ملګری ده. پنځم، د مېرمنې او خاوند جنسي اوج یا ارګازم له یو بل سره توپیر لرونکي دي. په عمومي ډول ښځې د سړیو په پرتله په ځنډ سره جنسي اوج یا ارګازم ته رسیږي. کله چې خاوند جنسي اوج ته ورسیږي، نو هڅه باید وشي ترڅو د خپلې مېرمنې پر وړاندې جنسي لیوالتیا ښکاره کړي. ډېری خاوندان داسې خوی لري چې هر کله دوی جنسي اوج ته ورسیږي، نو بیا غواړي په مکمل ډول سره جنسي اړیکې بندې کړي. دوی دا فکر نه کوي چې د دوی مېرمنې هم د یو انسان په توګه جنسي غریزه لري او د جنسي غریزې د پوره کېدو یوازینی کس یې خپل خاوند دی. له څه ډول چې د اسلام مبارک دین ښځې او سړي ته په کورني ژوند کې بېلابېلو مسؤلیتونو او د قدر مقامونه ورکړي دي، نو غوره ده چې خاوند خپله ښځه یوازې د جنسي غریزې د یوې وسیلې په توګه استعمال نه کړي. د مېرمنې ټول هغه حقوق باید په نظر کې ونیول شي چې د اسلام مبارک دین ورکړي، او په بشري او انساني ټولنه کې یې ښځه وړه او لایقه ده. د ښځې او خاوند کورنی ژوند له واده بیا تر مرګه پورې وي. جنسي اړیکې د کورني ژوند یوه مهمه برخه ده. خاوند باید له جنسي اړیکو څخه داسې ګټه پورته نه کړي چې خدای مه کړه اوږد د کورنی ژوند تریخ او ستونزو ډک کړي. لکه څه ډول چې د اسلام په مبارک دین کې ښځه د سړي او سړی د ښځې لپاره جامه او لباس بلل شوی، نو خاوند باید د ژوند په ټولو چارو کې د خپلې ښځې لپاره لباس او جامه وي، څه ډول چې ښه خاوند لپاره ده.
دا و زموږ چمتو شوي معلومات د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره چمتال کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ.